السلام علیکم ګرانو کتونکو زه واجد الله او تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. نن در سره ډېر لوی خبره مخې تږدم ځکه چې د حکومت یو نماینده یو هولناک خبر ورکړی دی او دغه هولناک خبر نه بعد دا پلاټ چې کومه جوړ شوی دا بالکل کلیر شوی دی، یعنې هر څه کلیر شوي دي او د فیض حمید صاحب نه بعد به اولنی نمبر د عمران خان صاحب به وي د چا چې ملیټري ټرایل کېږي په 12 اګست 2023 کې چې کله دا اعلامیه ده جی ایچ کیو د طرف نه جاری شوه نو په هغه وخت کې هم تاسو ته موږ دا خدشه ظاهر کړې وه چې د فیض حمید صاحب نه بعد به اولنی نمبر د عمران خان وي، ځکه چې د فیض حمید صاحب چې کومه دی دا یو لاره چې کومه ده یو لاره چې جوړیږي ټارګټ چې کومه دی مین ډیسټینیشن چې کومه دی مین مقصد چې کومه دی هغه صرف او صرف عمران خان صاحب دی، یعنې رسېدل عمران خان صاحب ته دي او عمران خان صاحب ته د رسېدو دپاره اولنۍ لار چې کومه ده واحده لار چې کومه ده هغه فیض حمید صاحب دی. نو په هغه وخت کې تاسو ته موږ دا ویلي چې د دې نه بعد به فیض حمید صاحب نه بعد به عمران خان صاحب ملیټري ټرایل کېږي. اوس درته دا هم وایم چې په راتلونکي یعنې په نیکسټ چې کومه مرحله وي په هغې کې به څه کېږي، دا ټرایل به څنګه کېږي، د دې په حوالې سره ډیټیل زه ستاسو مخکې تږدم. خو د دې سره درته دا هم وایم چې اوس په دې وخت کې صورتحال چې کومه دی دا ډېر زیات خراب شوی دی. د عمران خان صاحب سره به څه کېږي چې کومه اتارټي ده د چا په لاس کې چې د هر څه دي هغو نن دا خبره کنفرم کړله، یعنې د پرسن هو هیز د اتارټي ټو کنفرم د هغې د طرف نه دا خبره کنفرم شو ده چې د عمران خان صاحب ټرایل به کېږي، څرنګې به کېږي، د چا سره به کېږي، په کومه وخت کې به کېږي او په دې کې به کومه فیکټر دننه انوالو وي. نو دا خبره چې کومه دا هم نن کنفرم شو ده او دا مخې ته راغله، ځکه چې ملیټري ټرایل د سویلین چې کېږي په دې کې آلریډي د پاکستان تحریک انصاف او ډېر کارکنان چې کوم دي د فوج په تحویل کې دي، فوجي عدالتونو کې دي، د عمران خان صاحب خپل خوری حسن نیازي صاحب هغه هم په ملیټري ټرایل کې دی، ملیټري کسټډي کې دی، یعنې دغه دا کیس چې کومه دی د ملیټري ټرایل د سویلین دا آلریډي په کوم ځای کې دی د آئیني بینچ مخې ته هم کېښودلی شوی دی او هغه به په دې باندې څه کوي فیصله ورکوي. پاکستان تحریک انصاف لپاره دا کلیر کټ میسج دی او پاکستان تحریک انصاف ته دا پیغام ورکړی شوی دی چې ستاسو سره وخت ډېر زیات کم دی، یعنې تاسو ته ډېر زر زر فیصلې کول پکار دي. یو طرف ته خو عمران خان صاحب خپل مسل چې دي هغه ښودل دي او عمران خان صاحب د سیول نافرمانۍ کال ورکړی دی او صرف کال یې نه ورکړی بلکې عمران خان صاحب د هغې لپاره یو ډیډلاین هم ورکړی دی او ډیډلاین سره هغه څه مطالبات هم د هغې مخې ته ایښودي دي. بل طرف ته بل چې کومه فریق دی هغې هم چې کومه دی خپل مسل ښودل دي او هغې فیض حمید صاحب ته یو چارج شیټ ورکړی دی، ویلی دي چې تاسو سیول نافرمانۍ طرف ته تللی شئ، نو موږ تر دې حده پورې هم تللی شو، یعنې د هغې د طرف نه هم دا هر څه شوي دي. بل طرف ته که موږ وګورو عمران خان صاحب ملیټري ټرایل چې کومه دی د دې نه مخکې یو نقطه داسې ده چې دا ټوټل خلکو ته پکار ده چې په دې باندې ځان پوه کړي. دا نقطه به صرف په دې کیس کې هم زموږ په کار راځي او په راتلونکي نورو چې داسې معاملات وي په هغې کې به هم زموږ په کار راځي. خبر دومره اهم نه وي، یعنې تاسو چې کله خبر راشي تاسو کله هم دا سوچ مه کوئ چې دا خبر ډېر زیات اهم دی، بلکې تاسو دغه خبر ته ګورئ چې دا خبر په کوم وخت کې راغلی دی، دغه خبر د هغه ټایمینګ چې کومه دی د وخت چې کومه دی دغه د خبر نه هم ډېر زیات اهم دی، یعنې ټایمینګ چې کومه دی دا هر څه وایي چې څه کېږي. که اوس دا وخت موږ وګورو دا کومه د سپریم کورټ نه طرف نه یا دا هر څه چې روان دي، یعنې په تېر شوي هفته کې د آئیني بینچ مخې ته د سیول ملیټري کورټس کې چې کومه سماعت وي یا هلته چې کومه ټرایل وي د هغې کیس چې کومه د آئیني بینچ مخې ته کېښودی شوی دی او د دغې سره سره چې کومه دی دلته جی ایچ کیو د طرف نه اعلامیه راځي او په فیض حمید صاحب باندې یو چارج شیټ لګولی کېږي او دا چارج شیټ په فیض حمید صاحب باندې ولې لګولی کېږي او صرف دغه نه کېږي بلکې په آئیني عدالت کې بیک ټو بیک چې کومه دی په دغې باندې سماعتونه هم روان دي، یعنې خبرې ډېرې په سیده روان دي، یعنې سیده سمت کې روان دي، یعنې په یو شي باندې سرپاوټ هم نه راځي او دا هر څه په مخ کې روان دي. دلته نه تاسو اندازه لګولی شئ د وخت چې دا وخت څومره اهم دی. د دې سره سره په پاکستان په تاریخ کې دا اول ځل شوی دی چې په سابق چیف جسټس اف پاکستان باندې څه 20,000 جرمانه لګولی شوې ده، خو دا جرمانه دومره اهمه نه ده بلکې په دغې کې چې څه ویلی شوي دي هلته دا ویلی شوي دي هغه ته چې تا د عدالت وخت څه کو ضایع کو، یعنې هغه کسه چې هغه په مرضۍ باندې به د عدالت هر څه کېدله او نن عدالت هغې ته وایي چې تا موږ 20,000 روپۍ جرمانه کوو ځکه چې تا د عدالت وخت ضایع کړه. له دې نه هم تاسو د هر څه د یو شی د بل سره تاسو کولی شئ ډایرکټلی کنیکټ کولی شئ. ظاهري خبره ده که چېرته عمران خان صاحب ملیټري ټرایل دا ورکول دوی وغواړي د هغې نه اول کار به دوی څه کوي سیول ملیټري ټرایل کې چې کومه کورټ کې چې کومه ملیټري ټرایل وي د سویلین دغه کیس به دوی منطقي انجام ته رسوي، یعنې په سپریم کورټ کې چې د آئیني بینچ مخې ته دا کومه کیس پروت دی اول به دا کیس چې دی دا به منطقي انجام ته رسي، د هغې نه بعد به عمران خان صاحب چې دی دا به د دوی ملیټري ټرایل کېږي.
چې تاسو دا سوچ لرئ یا توقع لرئ چې د عام سویلین چې کوم دی یا د عمران خان صاحب په ملټري ټرایل وشي، نو د دې نه مخکې تاسو مخ ته یو بل شی एकदम هغه دا ده چې په 9 مې کې په فیض حمید صاحب باندې کوم چارج شیټ لګولای شوی دی، یقینا د دغه نه ډیر حادثه چې کوم دی دا واضح کیږي. په دې کې دوه ډېرې اهمې خبرې شو دي. یو اولنۍ خبره دا ویل شو دا چې مضموم شرپسند عناصر په سرپرستۍ کې، یعنی عمران خان صاحب ته ډایرکټلی سو کې مضموم عناصر مضموم شرپسند عناصر ویل دي، او بل ځکه ته ویل چې مضموم شرپسند عناصر په ایما باندې، یعنی دا غي په مرزي باندې دار سشو دي، او د دې سره سره دا ویل چې د دې دوانو د 100 ملي بکت وو، یعنی دا دوانه په دې هر څه کې دغه شامل وو. د 9 مې دا څه چې کېدل نو د کې عمران خان صاحب او فیض حمید صاحب دوانه شامل وو. نو دلته تاسو اندازه لګولای شئ چې دا هر څه د یو بل سره سرنګ کنیکټ کیږي او یو بل طرف ته ځي. ځکه چې عمران خان صاحب باندې سمپلی د 9 مې کیس نه کیږي، ځکه چې هغه ورځ باندې هغه د ریاست په تحویل کې او په جیل کې وو، یعنی هغه بار نه نو سمپلی په هغه باندې کیس کول ډیر زیات ګران دي. دا هغه لپاره واحد لار دا و چې فیض حمید صاحب باندې سو شي، هغه باندې چارج شیټ وشي او د فیض حمید صاحب په ذریعہ باندې عمران خان صاحب ته ورسي. یعنی ټارګټ واحد څوک دی هغه عمران خان صاحب دی، او دا هغه لپاره د هر څه کیږي. ډیر داسې صحافیان دي دا غوږ طرف نه دا خبره هم کیږي چې د فیض حمید صاحب کور والا ته او د هغې لور ته دا ویلی شوي دي چې ستاسو مریض ته د دوایي ضرورت نشته، بلکې د څه ضرورت دی ورته دعاګانو ضرورت دی ورته. نو یقینا د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د فیض حمید صاحب لپاره حالات څومره زیاته سخت دي. فیض حمید صاحب چونکې یو سابقه آرمي پرسن دی، یعنی هغه ډي جی ایس آی سابقه دی پاتې شوی، نو په هغه باندې آرمي ایکټ چې کوم دی ډایرکټلی لاګو کیږي، او په عمران خان صاحب باندې ډایرکټلی آرمي ایکټ نه لاګو کیږي. نو د هغه لپاره دا یوه لار ده چې دوی وسه کوي استعمالوي. او فیض حمید صاحب باندې چې کوم الزامات دي په هغه کې څه قسمه سزاګانې کېدلی شي. فیض حمید صاحب باندې د په فوج کې دننه بغاوت دی چې دا ډېره لویه ګناه ګڼلی شي. د دې سره آفیشل سیکرټ چې کوم دی د هغې خلاف ورزیانې کړلي، دا هم ډېره لویه ګناه ده. نو په دې دواړو کې یا به د فیض حمید صاحب عمر قید کېدلی شي یا هغې ته سزای موت چې دی دا اورولی شي. یقینا فیض حمید صاحب چې دی هغه به د عمر قید طرف ته ځي، د سزای موت طرف ته به نه ځي. او په دې کې به عمران خان صاحب څنګه سرنګي چې کوم دی د دې سره ملاویږي. د دې زه تاسو ته یو مثال ښیم. مثلا پولیس یو کس ونیسي او هغه په یو کیس کې ونیسي، د هغه نه پوچھګچھ شروع شي، د هغه نه تپوس شروع شي چې تا دا کار څنګه کړی دی. نو هغه وایي چې ما په دې کې پلان کې قسم شامل و، پلان کې و 4 روپۍ راکړ، 4 ته لار ښودل وه، 4 ته ټلیفون کړی و، څو کسه پلان کې ځای کې میلاو شوی و. نو پولیس وایي چې کوم کسان دی ښایي نو هغه هم په دغه کیس کې واچوي او په هغې باندې هم هغه هم چلان کړي. نو دا رنګې په دې کیس کې هم عمران خان صاحب دغه شانته د فیض حمید صاحب سره کنیکټ کولی شي او په عمران خان صاحب چې کومه دی هغه دغه ځای ته رسولی شي. اوس راځو دا تاسو مخکې ته چې دا خبره چا کنفرم کړله او چا ویل چې د عمران خان صاحب ملټري ټرایل به وي او د فیض حمید صاحب راتلونکی وخت به څرنګه وي، او فیض حمید صاحب فوجي تحویل کې څرنګه اخیستلی شوی و. په سپریم کورټ کې یو نجي سوسایټي مالک چې کومه دی هغه هلته څه کوي، هلته یو درخواست دایر کوي او په درخواست کې هغه دا وایي چې فیض حمید صاحب سره زما دا معاملات شوي وو او د دې ځای انکوایري کول غواړم. نو هغه ورته وایي چې د دې کومه متعلقه فورم دی ته هغه فورم ته تللی، هغه وایي چې نه، هغه ته وایي ته لاړ شه متعلقه فورم ته، په متعلقه فورم کې ته هلته شکایت ولګوه، هلته ته اپلیکیشن ورکړه. که هلته څه ونه شو د هغې نه بعد ته سپریم کورټ ته راتللی شي. متعلقه فورم چې و د دې لپاره منسټري اف ډیفینس و، نو د منسټري اف ډیفینس ته ځي. د منسټري اف ډیفینس هیډ چې کوم ډیفینس منسټر وي او د هغې لاندې د هغې سیکرټري ډیفینس وي. نو منسټري اف ډیفینس ته چې په دې وخت موږ ګورو خواجه آصف صاحب د دې هیډ دی او لاندې سیکرټري چې کومه دی هغې ته درخواست ورکړي، درخواست د هغې نه بعد هغه جی ایچ کیو ته ولېږي. په جی ایچ کیو کې په دې باندې یو انکوایري راوغوښتلی شي، د هغې انکوایري وشي. چې انکوایري وشي نو په 12 اګست باندې فیض حمید صاحب د ملټري په تحویل کې واخیستلی شي او په دغه وخت کې یو اعلامیه هم جاري شي چې فیض حمید صاحب موږ د سپریم کورټ په رڼا کې نیولی دی. او په دغې سره یو دا خبره کېږي چې ډېره زیاته اهمه وي، دا هم ویله کېږي چې فیض حمید صاحب د ریټایرمنټ نه بعد د آرمي آفیشل ایکټ چې کوم دی د دې ډېرې زیاتې خلاف ورزیانې کړلې. یعنی په دغه ځای کې دوی دغه خبره هم ورسره وکړي چې په دې کې فیض حمید صاحب چې کوم دی د فوج په څه کې تحویل کې اخیستلی کېږي. یعنی فاینلي دا هغه اتارټي دا کومه اتارټي چې دا خبره کنفرم کوله، زه اوس تاسو ته دغه هم ږدم، هغه اتارټي دا ډیفینس چې کومه دی ډیفینس منسټر یا زموږ سره چې ډیفینس کومه منسټري ده. پرون داسې کار شوی دی چې په نیشنل چې کومه زموږ میډیا ده په هغې باندې خواجه آصف صاحب راځي او د خواجه آصف صاحب نه محمد مالک صاحب تپوس کوي چې ته څرنګې ګڼې، ته څرنګې سوچ لرې چې فیض حمید او د عمران خان صاحب به د 9 مې په 9 مې کې به د دې دواړو یو ځای ټرایل وشي. یعنې ستا څه سوچ دی په دې حوالې سره؟
نو خواجه اسد صاحب وایي چې فیض حمید او د عمران خان صاحب ټرایل به بالکل کیږي او ممکنه ده د دې چانسونه دي چې د دواړو ټرایل سوي یو ځای وي. دلته نه تاسو اندازه لګولی شئ. خو زما په خیال باندې دا د ټولو نه لوی خبر دی چې کوم اندازه نه کنفرم شوی دی او خواجه اسد صاحب دا خبره کنفرم کړله د ډیفنس منسټرۍ نه. خو په دې کې ډېر داسې فیکټرز دي چې د هغې د وجې نه د عمران خان صاحب ملیټري ټرایل دومره اسانه خبره نه ده. اولنی فیکټر که موږ وګورو په دې کې انټرنیشنلي فیکټر دی او انټرنیشنلي په پاکستان باندې ډېر زیاته پریشر دی ځکه زموږ وزیر اعظم صاحب په خپله دا ویلي وو چې بېګر کین ناټ بي چوزر، یعنې موږ په خپله آزاد نه یو، موږ خپلې فیصلې په خپله نشو کولی. نو یقینا دا به ډېر زیات پریشر وي په پاکستان باندې انټرنیشنلي. د دې سره سره درته زه دا هم وایم چې د ډیفنس منسټرۍ سره سره د برطانیا وزیر داخله چې کله دا تپوس وشو چې آیا د عمران خان صاحب د ملیټري ټرایل په حوالې سره څه سوی، نو هغې ویلی چې تر اوسه پورې خو د ملیټري ټرایل په حوالې سره موږ ته داسې څه کنفرمیشن نه دی میلاو شوی یا موږ ته څه داسې تاثر نه دی میلاو شوی. خو که چېرته د هغوی د ملیټري ټرایل کېږي نو یقینا دا به ډېره زیاته تشویشناکه خبره وي. نو دا د برطانیې د وزیر داخله له طرف نه دا خبره مخې ته راغلې ده. د دې سره سره د زلفي بخاري که موږ خبرو کوو، زلفي بخاري دغه محاذ ډېر په بهترین طریقې سره نیولی دی او زلفي بخاري هلته موجود دی او هغه مسلسل دا کوشش کوي، هغه په دې کوشش کې لګیا دی چې عمران خان صاحب ته فایده ورسي، پاکستان تحریک انصاف ته فایده ورسي. نو ډېر فیکټرز په دې کې انټرنلي په دې کې فیکټرز دي، یعنې څرنګه موږ په 9 مۍ کې ولده چې په 9 مۍ کې څه وشو، دغه 9 مۍ دغه فیکټر هم په دې کې انوالو دی. کوشش کوم په راتلونکي ویډیو کې مزید ډیټیلز تاسو مخې ته ږدم، نو بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله